نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب مشكات المصابيح د شرح په سلسله کې د مبارکو درسونو دا کړی وه او په هغې کې موږ د منځه مسایل بیانول بتوفیق الله. د منځه په مسایلو کې اخرنۍ مسله د تشهد په باره کې شروع شوې وه. په تشهد کې به څه وې، د تحیات د ویلو طریقه، او بیا دا مسله په تشهد کې به کینې څنګه، دا ګوته به څنګه خوځوې، په دې به څنګه اشاره کې، او دغه شان بیا په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې به درود څنګه وې. دا مسلې بیانېدې او الحمدلله دا ټولې مسلې ښه په تفصیل سره بیان شوي وي. د هغې نه بعد بیا مؤلف رحمه الله باب راوړی دی، باب الدعاء فی التشهد. په تشهد کې دعاګانې غوښته، دا باب یې دغې مسلې دپاره راوړی دی. کله چې انسان په تحیات باندې کینی او التحیات وی، بیا کلمه د شهادت اشهد ان لا اله الا الله دا چې وی، نو که لنډه قاعده بیا پاسي، او چې کله اوږده قاعده اخرنۍ، نو بیا په هغې پسې درود ووایي. په درودو پسې بیا دعاګانې ویله کېږي. دا باب یې دغې مسلې دپاره راوړی دی. نو په دې کې خو به یو دا خبره ذکر کېږي چې کمې دعاګانې به په دغه ځای کې وې او کمې به نه وې، او بله دا مسله به پکې بیانېږي چې د سلام د ګرځولو څه طریقه ده، په څه طریقه به سلام ګرځې. ناول خو دا خبره یاد ساتئ چې کله انسان په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې درود ووایي او د هغې نه فارغه شي، نو بیا چې کومه دعا غواړي هغه غوښتی شي، ځکه چې حدیث به راسي او مخکې موږ سره تیر شوی هم دی، ثم لیتخیر من الدعاء اعجبه الیه یا ما شاء. بیا دې هغه دعا وغواړي کومه چې د ده خوښوي یا کومه چې دته ښه ښکاري، هغه دعا دې وغواړي. هر دعا انسان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې د درودو نه بعد ویلی شي، که هغه هره دعا وي، که هغې کې دنیوي څه غواړي او که هغې کې دیني څه غواړي چې د آخرت سره او د دین سره تعلق ساتي، نو دا هم جایز دي. بله خبره دا ده، دا د افسوس مقام دی چې زمونږ خلکو ته دعاګانې نه دي یادې، صرف یوه دعا یاده کړې ده، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. دا دعا ډېر ښکلې دعا ده، او انس بن مالک رضی الله عنه حدیث دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اکثر دعا هم دا و، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. یا الله په دنیا کې رالم ښه بدله راکه او په آخرت کې رالم راکه، او ما د جهنم د عذاب نه بچ که. دا ښه دعا ده، خو دا فایده د ساتي چې ګوره په دې باندې څه دلیل نشته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې ځای کې دا دعا وي. په دې ځای کې نه ده ثابته، نور د دعا تې ثابته ده. نو په دې ځای کې ویل خو جایز او جایز دي. وجه دا چې ما لږ ساعت مخکې ووایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم عام اجازت ورکړی وایي چې کومه دعا یې خوښه هغه دې دلته ووایي. نو دا ربنا آتنا فی الدنیا حسنه د درودو نه بعد بلکل جایز دعا ده، دې کې څه حرج نشته او اسانه ده او خیر پکې ډېر دی، ځکه د علماو په کتابونو کې لیکلي هم ده او د عوامو ته یاده کړې هم ده. خو دومره ده چې نور هم ډېرې دعاګانې شته چې هغه موږ ته نه دي یادې، او دا د افسوس خبره ده. نو کوشش کوئ چې ډېرې دعاګانې یادې کوئ، ډېرې یادې کوئ. بیا دا فایده یې د ساتئ چې په دې ځای کې هره دعا ویل جایز دي، خو دومره ده کمې دعاګانې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي، د هغې ویل بیا ډېر غوره دي. کمې دعاګانې چې د پیغمبر نه ثابت دي، نو د هغې ویل څه دي، د هغې ویل ډېر غوره دي، که اوس شک نشته. نور که هره دعا یي، که د دغې نه علاوه عامه دعا مې انسان غواړي، نو غوښتی شي، اگر که هغه په قرآن او حدیث کې نه وي، ځکه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طرف نه عام اجازت ملو شوې، کومه دعا چې یې خوښه یې هغه دې وغواړي.
باب الدعاء في التشهد الفصل الأول کې اولنی حدیث راوړی عن عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في الصلاة پیغمبر صلی الله علیه وسلم با په منځ کې دا دعا ډیره غوښته. دلته د منځ ټکی عام دی، کیدای شي په سجده کې غوښتلی، کیدای شي په رکوع کې یا بل ځای کې، خو نه دلته خو عامه خبرې کړې ده، خو روان حدیث نه ده معلومیږي چې دا دعا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم د درودو نه بعد په اخرنۍ قاعده کې د دعاګانې غوښتې، د یادې کې د دعاګانې. په دې دعاګانو باندې امر هم راغلی چې دا به وایي، دا یوه دعا ده، دا کومه چې ویل واړو اوس. او چې امر پرې راشي نو ځکه بعض علما ویلي دي وایي دا دعا داسې واجب ده لکه څنګه چې ته دا درود وې، دا تحیات وې، دغه شان به دا دعا هم وې. دعا څه ده؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا دعا ډېره غوښته، اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یا الله زه پناه نیسم په تا پورې د قبر د عذاب نه، ما بچ که د قبر د عذاب نه. واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، او یا الله پناه نیسم په تا پورې د دجال د فتنې نه، د هغې نه مې لرې ساته. مسیح الدجال دته مسیح ویلی کیږي، او عیسی علیه السلام سره هم مسیح لګي. المسیح ابن مریم ولې دته مسیح وی، ولې هغه ته مسیح وی؟ جواب: دجال ته مسیح په دې ویلی کېږي ځکه چې د ده د یو سترګه به مسحه شوي رابیدلې وی، یا مسیحو ته په دې وی چې دی به په لږ ساعت کې ډېر سفر کوي په دې ځمکه باندې، ډېر به ګرځي په لږ وخت کې. نو دته خو ځکه مسیح الدجال وی. عیسی علیه السلام ته ولې مسیح وی؟ په دې ورته مسیح ویلی کېږي وی دی چې کله پیدا شو نو زکریا علیه السلام پې لاس راښکوده و، مسحه لاس راښکودو ته وایي. یا معنی دا ده یو واضحه چې ده به په چا باندې لاس راښکودو نو د الله په حکم سره به د هغه بیماري هغه ښه شوه. چې څوک به یې مسحه کړو، په چا به یې مسحه وکړه، په چا به یې لاس راښکودو نو د هغه بیماري به الله ښه کوله، نو ځکه دته ویلی کېږي المسیح. او یا المسیحو ته به دې ویلی کېږي چې ډېر ګرځېدونکی او د دعوت دپاره، نو هغه هم ډېرې سفرې کړي، ډېر ګرځېدلی. دا ټولې خبرې پکې صحیح دي. او بعض علما لا دا وایي چې پیدا شو نو غوړو لکه چا چې پې مسحه کړي سې پې راښکودي، نو ځکه هغه ته المسیح ویلی کېږي. نو المسیح الدجال د فتنې نه امان غوښته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه وه. او دلته بله فایده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه وخت کې د دې فتنې نه امن او امان غواړي، د دلیل دی په دې باندې چې د دجال د فتنه ډېره لویه فتنه، ډېره لویه فتنه ده، او ډېر خلک به په دې فتنه کې تباه کېږي. الله دې ترې موږ وساتي. اکثر دا مشران دا دعاګانې غواړي د کشرانو دپاره، وی الله دې دجال د پچو پورې ژوندی ساته، او الله دې دجاله پورې ژوندی ساته. دا خو یو قسمه خیرې شو چې ته دې فتنې ته مخامخ کې. عظیمه فتنه ده، لویه فتنه ده. هغه سره به په یو لاس کې جنت وي، یو به جهنمي. دا جهنمي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي جنت دی، او دا جنت یې څه دی؟ جهنم دی. او یو سړی به مړ کي، بیا به د الله په حکم را ژوندی کي، نو ډېر خلک به د هغه تابعدار شي، په هغه به ایمان راوړي او کفر به وکړي په الله باندې. او الله به ورله طاقت ورکړی د باران د راورولو، د خزانو د راویستو د ځمکو نه. او زمونږ په بلکل ایمان دی. دا حدیث چې مونږ کوم بیانو دا متفق علیه حدیث دی، په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی.
په سند کې خو الحمدلله د چا هغه نیکم خبرې نشي کولی خو بعض لکه زموږ په ملکونو کې د فتنې شتي بعض ګمراه فرقو والا د دجال نه منکر دي مړه وي دجال مجال نشتی او نن سبا دجال وي د انګریزان دي دجال نه مراد د یهود و نصارا دي او دجال نه مراد اسرائیل دي او دجال نه مراد پلانې ده او پلانې ده دا قسمه خبرې کوي دا ټولې پالتو خبرې دي دجال دا فتنه د شتي ځکه خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم امان غوښتو او چې دا فتنه نه وی د دجال ده نو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولې یریږي په ځان باندې ولې دا خبره کوي ولې دا دعا د امت ته ښیي بلکې یو حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی هر پیغمبر خپل امت ته دجال نه یرولی دی هر پیغمبر خپل امت ته دجال نه یرولی دی نو چې هر پیغمبر د خپل امت ته دجال نه یرو د دجال نشتی نو داس څه خبره شو نو دجال دا راتله بالکل حق دی او زموږ پې څه دی ایمان دی اعتراض هغوی دا وکړي وی ښه دا خو به تاسو مشرکان یې څنګه موږ مشرکان یو وی تاسو چې وایي چې دجال به باران راوري او خزانې به راوباسي او یو سړی به مړ کړي بیا به ژوندی کړي دا خو د الله کارونه یي نو چې دجال د الله دا کارونه تاسو وایي چې کوي بیا خو تاسو مشرکان شوي جواب د هغې دا دی چې دا موږ منو چې دا د الله کارونه دي او د هغې سره هم دا وایو چې دجال له به دا طاقت هم الله ورکوي د دې دپاره چې دا یو فتنه شي د خلکو دپاره او یو امتحان شي عیسی علیه السلام به مړي را ژوندي کول او که نه د چا په حکم د الله په حکم دا هغوی هم مني دا خبره هغوی هم مني نو بیا خو ته مشرک شوې وایي نه نه هغه به مړي را ژوندي کول خو د الله په حکم به یې را ژوندي کول نو موږ هم دا وایو دجال چې به څه کوي د طاقت ول الله ورکړی او موږ څنګه د الله سره شریک کوو نه موږ دا وایو چې د دجال نه څه غواړه او نه موږ دا ویلي چې د دجال بندګي او عبادت کوو بلکې موږ خو دا وایو چې د دجال د فتنې د به امن او امان غواړي او حدیث کې راځي که چېرته ته ژوندی وي او د فتنه د باندې راله نو ځان به ترې لرې ساتې څنګه موږ مشرکان شو ډېر خلک نن سبا عقل استعمالوي په دې دین کې چې کومه خبره عقل ته پرې نه وځي بس ډایرکټ د هغې نه څه وکړي د هغې نه انکار وکړي لکه د جادو اثر عقل یې نه مني د دې بعضو و جادو جی اثر نه کوي بالکل نظر نه لګي جی او د دجال را کوزېده نشته د دجال راتله نشته او د عیسی علیه السلام په دویم پیر را کوزېده نشته او په قبر کې عذاب نشته دا ټول د عقل د لاسه دا د عقل بندگان دي د څه بندگان دي د عقل بندگان دي او موږ خو الحمدلله د نصوصو سره روان یو اوس زموږ د ایمان دی او یقین دی چې باران راورول نه راورول خزانې راویسته نه راویسته دا ټول کارونه د الله دي خو چې دغه الله راته د پیغمبر په ژبه ووایي چې داسې یو فتنه به راځي او دا طاقت به الله ورکوي نو په دې باندې ایمان راوړو کې څه مشکل دی او څه نقصان دی په توحید کې څه کمی راغی هېڅ کمی رانغی بلکې دا خو د توحید د مضبوطوالي دلیل دی چې دغه الله چې ته یوازې ګڼې او د هغه بندګي کې هغه الله چې د پیغمبر په ژبه موږ ته څه ووایي نو موږ یې څه کوو موږ یې منو معجزې الله د پیغمبرانو په لاس راښکاره کړي دي چې هغې کې د پیغمبرانو څه اختیار نه او پیغمبرانو په خپله دا کارونه نه شو کولی د موسی علیه السلام د امسا نه مار جوړي او د امسا په یو ګزار باندې د کاڼي نه 12 چینې راوځي او د امسا په یو ګزار باندې دریاب 2 ټوکړې کېږي دا انسانان کولی شي نشي کولی خو دا هر څه چا کول د الله کول ورسېدي په دې باندې که نه او دا خبره یاد ساتي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې چاته سورة الکهف 10 آیتونه یادي الله به د دې فتنې نه ساتي کوشش دا وکړي چې سوره کهف ټول یاد کړي ځکه جمعې پر ورځ هم تلاوت د هغې کېږي کم سے کم ځای مشران خو زه مشران دي د هغوی به ذهن کمزوری خو دې ځوانانو دپاره ډېره د افسوس خبره دی چې هغه سوره کهف ورته هم نه دی یاد نور خو هر څه پرې دی او دنیوي خبرې چې ورسره شروع کړي نو د خبرو سم مشیني کم سے کم سوره کهف خو یاد ساتل پکار دي یو دې لپاره چې د فتنې نه الله ما بچ کړي بل دا چې د جمعې په ورځ د دې تلاوت مستحب دی به چې کوم ځای کې هم کښېناستې ته تاسې هم یاد دی وایې
وأعوذ بك من فتنة المحيا ومن فتنة الممات. او یا الله پناه نیسم پتا پوری دا آغا فتنې نه چې هغه په ژوند کې راځي او د هغه فتنو نه چې هغه په مړو باندې راځي. دا څلور خبرې شوې. د دې نه به پیغمبر صلی الله علیه وسلم پناه غوښته او الله ته به دا وي چې یا الله د دې څلورو نه مې بچ ساته، د قبر د عذاب نه، د دجال د فتنې نه، د ژوندو د فتنو نه، او هغه فتنې نه چې په مړو باندې راځي. دا څلور خبرې دي. په دې باندې یو حدیث کې امر هم راغلی دی. د دې نه بعد چې کوم حدیث ته به تاسو واورئ، او ځکه دا دعا پرېښودنې دي پکار، یادولې پکار دي او ویلې پکار دي. ښه، د ژوندو فتنې خو واضحې دي چې په ژوندو باندې قسمه قسم امتحانونه او فتنې او مصیبتونه راځي. نو دلته یې دا وایي چې یا الله ما د دې فتنو نه بچ ساته. که هغه فتنه د شبهاتو ده او که فتنه د شهواتو ده، د هر قسمه فتنې نه یا الله ما بچ ساته. که فتنه د مال ده، که فتنه د بچو ده، که فتنه د دنیا ده، هر قسمه فتنه یا الله وی ما ته بچ ساته. فتنه د مړو، هغه سوال او جواب چې په قبر کې به کېږي، دې ته فتنه وایي د مړو. هغه درې سواله چې به کېږي د الله په باره کې، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باره کې او د اسلام په باره کې. نو یا الله دغه فتنه په دغه امتحان کې مې کامیاب ساته، دا مطلب شو. بیا به دا وي اللهم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. یا الله زه په تا پورې پناه نیسمه د ګناه کولو نه او د قرضو نه. یعنی یا الله د ګناه نه مې لرې ساته او دغه شان د قرضو نه مې بچ ساته. فقال له قائل، یو کس وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته، ما اکثر ما تستعیذ من المغرم. یا رسول الله تاسو د قرضو نه ډېره یره کوئ او په الله پورې پناه نیسئ د دې قرضو نه، چې دې څه وجه ده؟ نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی ان الرجل اذا غرم، کله چې یو سړی قرضداری شي او قرضې پې ډېرې شي، حدث فکذب ووعد فاخلف، بیا چې خبرې کوي نو دروغ وایي، او چې چا سره لوز کوي نو به یې نشي پوره کولی، د لوز خلاف ورزي کوي. سبا به یې درکړم، بل سبا به یې درکړم، میاشت بعد به یې درکړم، پای کې بیا چې پوره یې نه کېږي دروغجن شي. چې خبره کوي جو غریب اکثر دروغ وایي. بس پرون مې درکولی او دغه ځای کې کار دی چې هغه وشي بیا یې درکوم او دلته داسې دي او هلته داسې. نو ښه رښتینی سړی د دې قرضو د لاسه څه شي؟ دروغجن شي. او ښه لوز پوره کوونکی انسان هغه بیا لوزونه نشي پوره کولی. دا قرضه دومره یو لوی بیماري ده. انسان ښه دروند سړی خو د قرضو د لاسه بیا سپک شي. یو ورته خبرې اوري، بل ورته خبرې اوري، خلک پې زورور شي. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا وایي اللهم انی اعوذ بک من غلبة الدین. یا الله د قرضو د ډېرېدو نه پناه نیسم په تا پورې. قرضې چې په انسان ډېرې شي که نو ښه مخه وریځ ښه دروند سړی او یو سپک سړی به ورته لګوي د چا چې پې قرضې او کنځي به یې او ته داسې او ته داسې او غریب ورته غلی ناست. حالانکه هغه هم خبرې ورځي، هر څه وله ورځي، خو دې کې څه شي؟ مجبوره شي. لکه یو شاعر چې وایي کله ناکله دومره مجبوره شو چې د کارغه بچي ته به شاهین وایو. نو یې به د کارغه بچی، خو د مجبورتیا د لاسه بیا کارغه ته څه وایي؟ شاهین به ورته وایي، ځکه چې هلته ته مجبوره شوې. نو ځکه د دې قرضو نه ځان لرې ساتل پکار دي. حتی الوسه کوشش دا کوئ چې څومره کولی شي او څومره د ګزاره کېږي د چا نه قرض ما اخله، ځکه چې انسان کمزور دی. که سبا له بیا طاقت دی نه او لوز دی پوره نه کو نو بس دروغجن به شي او ورکولی به یې نه شي. ځکه یو صحابي، صحابه کرام څومره اوچت خلک د یهودي نه قرضه اخیستې وه او بیا به جومات ته نه راتو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه کوي پلانې نشته. ملګري پسې ورغلي وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ستا ته پوښتنه کوي ته نه راځي؟
وایي زه به درتلې خو هغه یهودي راته په لاره کې ناستي او د هغه نه ما قرض اخیستی نو هغه راته په لاره کې ناستي د یو نیم نه به الله خلاصوي بیا د دې پوزې نه به دې زوړن کې دیږي او چې ته د کور نه راوځې جو د ده دا مشاهده به وینې که د جومات نه راوځې جو دی به وینې که غم خادي له ځې جو هلته به د دی ولاړې نو ته به وایې چې یا الله اوس څه وکړمه په دې ځمکه نه نوځم که څه او په هغه کې دا سړیتوب نه چې لکه بس ته دې سړي ته دومره ویناګانې وکړې خو لږ صبر ورته وکړه خیر دی چې کوم سړی دا خوښوي چې ما ته څوک لاره بنده کړي او ما ته څوک لاره ونیسي څوک دا خوښوي هېڅوک یې نه خوښوي او نه څوک دا خوښوي چې سړی دې ما ته خبرې اوري او زه دې دغه شان ناست یم دا خو بې غیرت کې دا خوښوي خو کله حالات په انسان داسې راشي چې دی بیا رښتینه یي خو دروغجن شي او لوزونه پالي خو به یې نشي پاللی نو بیا دغه لوزونو خلاف ورزي شروع کړي متفق علیه دا حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی وعن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره رضي الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده اذا فرغ احدكم من التشهد الاخر کله چې په تاسو کې څوک د اخرني تشهد نه فارغ شي یعنې دغه اخرني قاعده کې ناسي فليتعوذ بالله من اربع نو په الله پورې دې پناه ونیسي د څلورو خبرو نه ما تاسو ته په دې امر راغلی ځکه بعض علما ګورې دې ته واجب وایي د دعا یاده کوي او وایي من عذاب جهنم څلور خبرې څه دي د جهنم عذاب ومن عذاب القبر د قبر عذاب ومن فتنة المحيا والممات او فتنه د ژوندو او د مړو ومن شر المسيح الدجال او د شر د دجال نه رواه مسلم د حدیث امام مسلم رحم الله راوړی ښه د دعا به وایې څنګه دا به داسې وایي دې حدیث کې راغلي ده ګوره وعن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس وایي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء پیغمبر صلی الله علیه وسلم به صحابه کرامو ته دا دعا دي ښووه کما یعلمهم السورة من القرآن لکه څنګه چې د قرآن یو صورت به ورته ښوو خیال هم دی ځکه ما وی چې بعض علما وایي د دعا واجب ده یو دلیل په هغه علما دا ښیي وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم به صحابه کرامو ته دا دعا دي ښووله که د قرآن صورت چې ورته ښیي څنګه دغه دعا وی دا به ورته وي چې قولو داسې وایي اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات رواه مسلم ده حديث امام مسلم رحمه الله راوړی دا دعا چاته یاد ده بارك الله فيك دلته چاته یاد ده حاجي صاحب بارك الله فيكم ديزي كيو فايدة بلا وأعوذ بك من عذاب القبر يالا دا قبر دا عذاب نمي ساتا دليل لي بدي باني چه پا قبر كي عذاب شته ما تستوي كني چه دا اكثر دا عقل بندگی كي ودا دومره واضح نست او شكر وباسي چه الله تاستا دا سلفيت دا نعمت تر کرده الحمدلله چې کم ذکیم قرآن او حدیث راشي کنه نو موږ سره به چونکې چونه چې نه یوري او څنګه ولې او خبره توره تو کنه نه نه داری کې منو چې حدیث کې رالو چې قبر کې عذاب شته ودی نه مخکې په قرآن کې ثابت دی او په دې باندې الحمدلله زما یو بیان دی پیدا کې واوري د قبر عذاب حق دی په دې عنوان باندې پای کې ما ډېر دلایل د قرآن او د حدیثونو په دې خبره راوړي دي چې د قبر عذاب حق دی په قبر کې سوال جواب دی منکر نکیر به راځي یا د انسان په نعمتونو کې دی او یا به په څه کې په عذابونو کې به به دا مسله کې د علماو اختلاف راغلی دی او د زموږ په ملکونو کې پکې مناظرې کېږي هلته خو کار نشتی د مولیانو که نه کار یې نشتی نو چې کار یې نشي ځان له خو بس کاروبار جوړوي که نه
نو کاروبار یې دا جوړ کړی دی چې په یو داسې مسله کې چې ثابته ده په هغې کې مناظرې روانې دي. مړي اوري که نه اوري؟ قبر کې عذاب شته که نشته؟ بله زما د یو خپل ملګري د یو عالم بیان اورېدو، وی مناظرې روانې چې مړي اوري که نه اوري؟ وی زمونږ یې دا ژوندي نه اوري، زمونږ ورته وزارش نه شو، هغوی نه اوري، نصیحتونه ورته کوو څوک یې نه مني. وی دوی په دې پورې نښتي چې مړي اوري که نه اوري؟ قبر کې عذاب شته؟ قبر کې عذاب ده صفا واعوذ بک من عذاب القبر، چې عذاب نشته په قبر کې نو دا بیا ولې یېرېږي ځای نه؟ او ولې پناه غواړي د الله نه؟ ولې پناه نیسي په الله پورې؟ په قبر کې عذاب دی او الله دې موږ دغه عذاب نه بچ ساتي. بیا دا مسله اختلافي ده چې د عذاب او دا نعمتونه په روح او په بدن په دواړو دي که نه صرف په روح دي او که نه صرف په بدن دي. صحیح خبر ده چې په دواړو باندې دي. عذاب دا په روح هم دی او دا په بدن هم دی، خو اصل په روح دی او کله نه کله دا کنیکشن بدن ته راورسي، کله نه کله دا کنیکشن څه ته راورسي؟ بدن ته راورسي. په هغې زه د ملګرو له مثال ورکومه، زه یم ته چې خوب ویني نو دا خوب خو د روح سره تعلق ساتي، بدن خو ستا اوده پروت دی که او ته یو غر ته وخیجي په دې خوب کې او بیا د دې غر نه راولېږي، نو چې راولېږي اکثر د بدن ته کنیکشن راشي راپاسي. دغه شان د قبر د عذاب دی او د نعمتونه دي. الله دې موږ ته په قبر کې نعمتونه نصیب کړي او الله سبحانه وتعالی موږ ټول د قبر د عذاب نه په امن او امان کې ساتي. وعن ابي بكر الصديق رضي الله عنه، ابو بكر الصديق رضي الله عنه، قلت يا رسول الله، ما وی چې دا الله پیغمبره، علمني دعاء ادعو به في صلاتي، يا رسول الله ما ته داسې دعا وښایه چې زه یې په مانځه کې غواړم. دا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه خیارتوب دی. ګوره ښه ولې؟ ځکه چې هلته پته ده چې یوه دعا د الله نه غوښته اوچت عبادت دی، او بیا چې د دعا په منځه کې دننه نو بیا خو ډېر اوچت عبادت دی. ځکه چې په منځه کې موږ سره مخکې حدیثونه تېر شو، په منځه کې انسان چا ته نږدې؟ الله ته نږدې. نو چې الله ته نږدې نو بیا د دې دعاګانو د قبلېدو امید ډېر دی. اوس که دلته څوک سوال وکړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا هغه ته دعا وښوه، دعا د ویلو نه مخکې که څوک دا سوال وکړي چې دلته خو هغه دعاګانې بیانېږي کمې دعاګانې چې د درود نه بعد دي، تشهد کې دي، او ابوبکر صدیق خو داسې دعا غوښتلې ده چې په مانځه کې ویمه، نو څنګه یې دا حدیث دلته راوړو؟ دا خو عام حدیث دی. نو جواب علماو دا کړی دی، وی په منځه کې د هر ځای دپاره خپل ذکر شتي او هغه راغلی دی. هر چې دلته دی نو د دعاګانو امر شوی دی چې کومه دعا غواړي، نو واضحه دا ده چې دا دعا به د دې ځای دپاره وي. د کوم ځای دپاره وي؟ په تشهد کې د درودو نه وروسته. کومه دعا ده؟ ګوره یاد یې کړئ، ډېره قیمتي دعا ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ته وایه اللهم انی ظلمت نفسي ظلما کثیرا، یا الله ما د خپل ځان سره ډېر لوی ظلم کړی، ولا یغفر الذنوب الا انت، او نه بخي ګناهونه مګر یا الله ته بخي، فاغفر لي مغفرة من عندك، یا الله د خپل طرف نه ماله بخانه راکه، وارحمني او په ما باندې رحم وکه، انك انت الغفور الرحیم، یا الله ته بخونکی مهربانې. متفق علیه. دا حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی. ګوره ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته د دعا خوی کېږي چې اللهم انی ظلمت نفسي ظلما کثیرا، چې الله ما د خپل ځان سره ظلم کړی، نو ما او تا به بیا څومره ظلمونه کړي د ځان سره. د ځان سره لوی ظلم دغه دی چې انسان ګناهونه کوي او دا کمزوری بدن جهنم ته بوځي، دا لوی ظلم دی د ځان سره. دا ډېره قیمتي دعا دی. چا ته یاد دی؟
ته ووایه. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. دې کوم ته چې نه دي یادې دا دعاګانې ورته نه دي یادې غریبانان دي فقیران دي د اوسه پورې مونځونه وکړو دې مونځ کې به خوند کوم ځای راځي انسان ته دعا نه ده یاده طول عمر لبس دغه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. السلام عليكم السلام عليكم. او بیا په دروازه سترګې دي چې اوس به څنګه تښتو د جومات نه اوس به د جومات نه څنګه وځو الله نه یره پکار دا دعاګانې یادې کوي. وعن عامر بن سعد عن أبيه عامر بن سعد خپل پلار نه روایت کوي سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وایي چې كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده رواه مسلم. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم به چې کله دعاګانې وغوښتې په تشهود کې نو بیا به سلام وګرځو ښی طرف ته او ګس طرف ته او دا مخ به پکې دومره راواړو چې د نیمګي د سپینوالی به شاته صف ته ښکاره شو. په دې کې ډېرې مسلې دي. د جمهور العلماء قول دا دی چې سلام د دوه سلامه دي یو ښی طرف ته دی او بل ګس طرف ته. په یو حدیث کې یو سلام هم راغلی دی دا فایده هم تسول پرې راوړئ او دا فایدې به هم د سلفیانو په درسونو کې اورئ ګورئ بل ځای کې دا فایدې نه ځکه چې هغو ته خو یو دایره ده محدود د دې دایرې نه څوک وتی شي نشي وتی بھئی زمونږ مذهب بس او موږ ته خو دایره د قرآن او حدیث چې قرآن او حدیث کې څه دي موږ یې منو دا فایدې زه یقیني وایم ما نه به خفه کېږئ نه دا حقایق دي او که څوک خفه کېږي الله دې خوشحاله کړي. دا فایدې ډېرو ملګرو ته نه دي معلومې او چې کله موږ خبرې شروع کړو نو ته به وایې چې دا د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله نوسی دی یا د امام بخاري رواره دی داسې غټې غټې فتوې او غټې غټې خبرې او جي موږ وایي چیلې لګولې د تبلیغ کې او موږ گشتونه کړي او ما دوره کړې ده د پلاني مولوي صاحب سره او موږ د خپل کلي مولوي صاحب نه ترجمه ویلې ده او اخري حال ته چې وګورې یو دعا ورته نه ده یاده چې تشهود کې به کومه دعا وي ربنا اتنا له ته بله دعا یې ونه ده یاده خو چې خبرې شروع کړي ته به وایي چې دا ځمکه او اسمان یې وکړو نو په هغې به ته دلیل وښیم اگر که جمهور العلماء وایي هغه حدیث ضعیف دی خو صحیح خبره دا ده چې داسې ډېر روایتونه راغلي دغه مسله کې. امام ابن ماجه رحمه الله او نور امامانو حدیثونه راوړي دي په کې یو طرف ته سلام شتي یو سلام شتي په کې خو مشهور او اکثر علما چې کوم وایي نو هغه وایي چې دوه سلامه دي د یو د حدیث ته هغوی ضعیف وایي یا د دې نور جوابونه کوي خو دا کم سلام چې دوه طرف ته دی د دې یو څو طریقې دي 15 طریقې دي 15 کې زه هم دا مسلې به تصول پرې راوړئ بیا خود راشي نو وایي نوي مسلې دي اوس دا نوي خو نه دي دا موږ چې کوم حدیثونه بیانوو دا خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي خو نوي دی غریب ته به دې ښکاري چې ده اوس واورېده او دا یو نیم به د ځان نه امام ذهبي جوړ کړی یاره مونږ خو دا مسلې چې د ژوند کې نه دي اورېدلي ته به وایې چې ده چېرته یو 15,000 کتابونه یاد کړي دي او په هغه 15,000 کتابونو کې ده ته دا مسله مخې ته نه ده راغلې هکه چېرته اوس یو داسې لوی عالمي الله ورله ډېره پوهه ورکړې وه او هغه دا ووایي چې دا مسله ما نه ده اورېدلې نو د هغه د خبرې بیا هم څه نه څه وزن شتي که نه نو اوس یو عامي یا یو چڼی
یا یو کمزور عالم راپاسي وایي چې دا مسله جي موږ نه ده کتلي کتابونو کې، نو ولې تا ټول کتابونه کتلي دي او ولې تا ټولې مسلې اورېدلي دي چې ته نن دا خبره کوې؟ 5 طریقې دي یادې کړئ او په هره طریقه به درته انشاءالله دلیل هم ښیم. یوه طریقه خو مشهوره ده، امام نسائی، امام ابن ماجه او په نورو کتابونو کې دا حدیث راغلی چې دواړو طرفونو ته به سلام وګرځې او هر طرف ته السلام علیکم ورحمة الله، السلام علیکم ورحمة الله، دا خو هغه مشهور سلام دی. دویمه طریقه امام ابو داود رحمه الله دا حدیث راوړی، امام ابن خزیمه رحمه الله پای کې دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله ښی طرف ته سلام وګرځو نو وی به السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته، او ګس طرف ته چې به وګرځو نو السلام علیکم ورحمة الله. څو طریقې شو؟ دوه. دریمه طریقه دا د امام ابو داود رحمه الله دا روایت راوړی، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ښی طرف ته او ګس طرف ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. څلورمه طریقه امام نسائی رحمه الله دا آیت راوړی دی، دا حدیث راوړی دی امام نسائی رحمه الله، ښی طرف ته السلام علیکم ورحمة الله او ګس طرف ته السلام علیکم. او پنځمه طریقه دا ده، امام نسائی رحمه الله دا حدیث راوړی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به سلام ګرځو دواړو طرفونو ته السلام علیکم السلام علیکم. څو طریقې شو؟ څوک به راته ښه صحیح واوري، هسې یو غر او بل غر به نه اوري. داسې اشاره مه کوه، ښی ګس وایه. اولنۍ طریقه دا شوه چې دواړو طرفونو ته السلام علیکم ورحمة الله. صحیح. وبرکاتو ای کی نشتی، السلام علیکم ورحمة الله. او پنځمه طریقه دا چې دواړو طرفونو ته السلام علیکم. یو خو دا مسلې موږ اورېدلې نه دي، مشکل دا دی. دویم دا تطبیقول غواړي، عملي کول غواړي، به به راته یاد شي. ته به شروع کړه چې کوم لمونځ کې دا 5 طریقې پکې کوه، بس دا طریقې به ته یادې شي او زده به شي. په یو منځ کې یو طریقه، په بل منځ کې بله طریقه، او مشهوره پکې کومه یوه ده السلام علیکم ورحمة الله دواړو طرفونو ته. ته یو حدیث به راشي موږ له مخې له، په هغې کې دا دي چې یو طرف ته به سلام ګرځو تلقاء وجهه. امام ترمذي، امام ابن ماجه دا حدیث راوړی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله نه کله یو سلام هم ګرځولی دی تسلیمة، و دا مخ به دقه شان سیده ثم يميل الى الشق الايمن، لږ به یې داسې د ښی طرف ته کوږ کو او السلام علیکم ورحمة الله به ووایي. څو سلامونه به وي؟ یو. دم بعض حدیثونو کې راغلی دی. دلته بله مسله د حدیث کې دا وایي چې مخ به دومره راواړو چې د نینګو د سپینوالی به څه شو؟ ښکاره به شو. نو په دې کې رد شو په هغو باندې کوم چې له منډه دا مخ داسې راواړی او د سب ته ګوري. خیال هم کړی که نه؟ دا یو نو داسې دا خو د ده ټول مخ ښکاره شو. نینګې کله ښکاره کېږي چې انسان داسې سلام وګرځي او داسې وګرځي، نو شاته کسانو ته د نینګي د سپینوالی دا ورته ښکاره کېږي. بعض کسان چې سلام ګرځي ته به وایي چې بله ګوره سي چل السلام السلام لیدلی هم دي که نه؟ پته وي چې دا سر ولې ګوره وایي چې دا ثابت دي که څه دي؟ دا سر به وایي درود دی. نو دا طریقه نشته ده او ده. خباز څه کوي؟ السلام علیکم ورحمة الله،
السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم ورحمت الله دوی بیا مخ ګرځي، ته به د دې سلام سره مخ ګرځي. السلام علیکم ورحمت الله، السلام علیکم ورحمت الله. دې طریقه شو ورسېدی ځکه چې دا سلام دی په ملایکو باندې، په مونځ کوونکو باندې، نو چې مخ خو د هغو ته اوړي او ته سلام اچي، نو خو ته سلام هلته ووایه السلام علیکم ورحمت الله او بیا مخ ګرځئ. نو دا طریقه څه ده؟ دا طریقه غلطه ده. وعن سمره بن جندب رضی الله عنه، سمره بن جندب رضی الله عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله مونځ ختم کو نو بیا به موږ ته مخ راوګرځو. رواه البخاري، د حدیث امام بخاري راوړی، بخاري راوړی دی. ګورې ښه چا راوړی؟ بخاري یاد دی که دا مسله. هلته زموږ په دې ملکونو کې چې دا مرور کیني او خپه کیني لږ داسې معمولي کوږ، دا طریقه نشته. مخ به راواړی چا ته؟ مقتدیانو ته. اقبل علینا بوجهه، دا خپل مخ به موږ ته را مخامخ کړی شي. په دې کې ما فایده ذکر کړی، څه وجه لري؟ چې خلکو ته پته ولګي که بهر نه څوک راشي چې مونځ شوی. دویم فایده، که څوک څه سوال کول غواړي د امام نه نو چې سوال وکړي، دی فایده ده. وعن انس رضی الله عنه، انس رضی الله عنه كان النبي صلی الله علیه وسلم ينصرف عن يمينه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به دا مخ راګرځو په دې ښی طرف به راګرځېدو. رواه مسلم، د حدیث امام مسلم رحمه الله راوړی. وعن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه، عبد الله بن مسعود وی لا يجعل احدكم للشيطان شيئا من صلاته. پتا شو کې دې څوک شیطان ته د خپل منځه څه برخه نه ورکوي، شیطان دې نه خوشحالوي. یورا ان حقا عليه الا ينصرف الا عن يمينه، چې په ځان یې لازم کړي چې زه به صرف په ښی طرف راګرځم. نه، لقد رأيت رسول الله صلی الله علیه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. ما ډېر پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیدلی دی چې په کوم طرف به راګرځېدو؟ په ګس طرف به راګرځېدو. متفق علیه، د حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی. څه وجه ده چې دا حدیث راغی؟ عبدالله بن مسعود دا خبره وکړه. بعضو پکې اختلاف دومره پیدا کړی دی چې شیطان یې خوشحاله کړی دی. نه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښی طرف ته راګرځېده، موږ په ښی راګرځي. او څوک چې په ګس طرف راګرځي، مخ راګرځي، هغه ته به ګمراه وي. هغه وایي نه، ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې هم لیدلی دی او په دې هم لیدلی. نو دا دواړه څه شو؟ دواړه جایز دي. که امام سلام وګرځي په ښی طرف راګرځي هم جایز دي، او امام چې سلام وګرځي په ګس طرف راګرځي نو دا هم څه دي؟ دا هم جایز دي. وعن البراء رضي الله عنه، براء رضي الله عنه وكنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه. ومنګ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې مونځ وکړو، مونځ کوو نو زمونږ به دا خوښه وه چې موږ دې ښی طرف ته کښېنو. يقبل علينا بوجهه، چې د هغه دا مخ موږ ته راواوړي. او د دې څه مطلب دی؟ د دې مطلب دا نه دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ښی طرف ته کوږ کېناستو نو په دوی به یې نظر لګېدو. مطلب دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې اولنی سلام ګرځوي، چې اول مخې چا ته راواوړي؟ موږ ته یې راواوړي، ځکه چې ښي طرف ته هغه اول سلام ګرځي. قال فسمعته يقول، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا دعا به ویله، ما ته اورېدلې وه: رب قني عذابك يوم تبعث او تجمع عبادك. یا الله ما د خپل عذاب نه بچ ساته په هغه ورځ چې ته به د خپل بندګان را جمع کې. رواه مسلم، د حدیث امام مسلم رحمه الله راوړی. رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. وعن ام سلمة رضي الله عنها، ام سلمة رضي الله عنها وإن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن إذا سلمنا من المكتوبة قمنا. وی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې کله به زنانو څنګه سلام وګرځو ډایرک به پاسېدي. وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم بلا ناسو او د سړي به ورسره هم ناسو څو پورې چې الله غوښته. فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. نو کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پاسېدو نو سړي به ورسره پاسېدو.
رواه البخاري، دا حدیث امام بخاری رحم الله راوړی. په دې حدیث کې ډېرې فایدې دي. یوه ده زنانه به مخکې دې دپاره وتې چې اختلاط را نه شي د هغوی او د سړو په منځ کې. نو زنانو چې به څنګه سلام وګرځو د جومات نه به ووتې. هغه وخت کې داسې نه و چې د زنانو دپاره جدا ځای جوړ شي، بلکې هغوی به د جومات په د اخرنۍ برخه کې مونځ کوو. نو چې څنګه به سلام وګرځېدو سړي به پاتې شو په ځایونو باندې او زنانه به پاسېدې کورونو ته به لاړې. بله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به ډایرکټ نه پاسېدو او سړي به هم پاتې شو، نور صحابه کرام دا به د ذکر او اذکار دپاره پاتې شو. او په دې کې رد دی په هغو باندې چې تا له سلام ګرځولی نه او دا ځوان بیا ودرېږي بډې را دغه کړي. ذکر او اذکار نشته، ذکر او اذکار یې پرېښودی. ځکه یو حدیث به راشي چې دا د یهودو صفت دی چې په منځونو کې فصل نه راولي. هغه حدیث به راشي یهود د یو منځ او د بل منځ په منځ کې فاصله نه راولي. ښه فاصله په څه راځي؟ په ذکر او اذکار سره راځي، په ځي بدلولو سره راځي، څه خبرې وکړي انسان د هغې سره راځي. ته سلام وګرځې که السلام علیکم ورحمت الله دی بیا ودرېږي بډې برابروي. داسې کوي که نه کوي زموږ خلک؟ دا غلطه طریقه ده. او به یې صفت هم شروع کړي، منې به زموږ دا خلک ډایرکټ کوي سنت شروع کړي. ذکر او اذکار یې پرېښود. ذکر او اذکار پر ځان له باب دی را روان دي. نو ذکر او اذکار یې پرېښودو ته یې دا ښه طریقه وکړه. او که کوي ذکر او اذکار نو هغه بدعي ذکر اذکار په ککرۍ چې لاس کې دي یا قوي به شروع کړي. بیا د هغې نه بعد به پاسې سنت به شروع کړي. او کله چې بدعت راغلی دی او کله چې ناروا طریقه راغلی ده نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحیح طریقه غیب شوې ده. دا په دې ککرۍ چې د لاسونه یې ښوده راووتو که نه، او دا میډ ان انډیا دی. څه شی دی؟ میډ ان انډیا. دا د هندوستان علماو پخوا چې پاکستان او انډیا یو په هغه وخت کې بعضو علماو خپله تجربه بیان کړې ده. نو کله چې په دې باندې عمل شروع شو نو هغه سوچه ذکر او اذکار چې قرآن او حدیث نه ثابت دی هغه د منځ نه څه شو؟ هغه غیب شو. نو ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ډایرکټ نه پاسېدو. خو دلته بله فایده د ساتي د حدیث موږ سره تېر شوی هم دی په نورو درسونو کې چې د منځه نه کم سے کم که ډېره تعدیدي مي پاسېدو ته د زړه کې یو وتو ته نو دومره صبر کوو چې امام مخ را وګرځوي. د حدیث به هم شي انشاءالله چې امام څه وکړي؟ مخ را وګرځوي. د یو نیم دومره تعدید چې امام لا مخ نه را ګرځولی او دی پاسې وځي. الفصل الثاني کې حدیث دی عن معاذ بن جبل رضی الله عنه قال معاذ بن جبل وی اخذ بيدي رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما د لاس یو ورځ راونیو او دا خبره یې ماته وکړه انی لأحبک یا معاذ اے معاذ زه تا سره ډېر زیات محبت کوم. داسې اوچت خلک وو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ورته داسې مخامخ ووي چې زه تا سره څه کوم؟ ډېر محبت کوم. فقلت وانا احبك یا رسول الله وانا احبك یا رسول الله. وی ما ورته چې یا رسول الله زه هم تا سره ډېر محبت کوم. قال وی ما ته ووي فلا تدع ان تقول في دبر كل صلاة. نو ګوره د هر منځه په آخر کې دا دعا وایه. دبر په عربۍ کې به دوو معنو سره راځي. د یو شي آخر، نو د منځه آخر یې څه کومه یوه ده؟ سلام نه مخکې. او دبر دې ته م وایي د یو شي آخر، یعنې یو شی چې ختم شي په هغې پسې شاته. نو دلته کوم ځای راغی؟ د سلام نه بعد. نو دا ذکر چې کوم را روان دی دا د سلام نه بعد ویلوم جایز دی او د سلام نه مخکې ویلوم جایز دی. او د سلام نه مخکې چې ووایي ډېره غوره ده ځکه چې په منځه کې دننه ښه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دته ووایي دا دعا به نه پرېږدي د منځه په اخره کې کمه رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. یا الله ستا په ذکر کولو کې او ستا په شکر ادا کولو کې او ستا په ښایسته عبادت کولو کې زما مرسته وکړه. څومره ښایسته دعا ده او اسان هم ده. چا ته یاده ده؟
دلته چاته نوی څوک پکې نشته دلته الله بخلي دا دعا قیمتي دعا ده ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم معاذ بن جبل ته زه په تا ډېر مین یم ځکه ورته دا دعا وښوه مطلب دې کې څه خاص څه کمال شتي چې هغه به مین دی او دا دعا یې ورته وښوه نو تاسو هم دا یاده کوئ رواه احمد و ابو داود والنسائي دا حدیث امام احمد بن حنبل امام ابو داود امام نسائی راوړی وعن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه عبد الله بن مسعود رضی الله عنه حدیث دی وایي چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یسلم عن یمینه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې بخۍ طرف ته سلام ګرځو نو دا به وایي السلام علیکم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيمن د خی ننګي د سپینوالی به ښکاره شو وعن یساره او ګس طرف ته به سلام ګرځو السلام علیکم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيسر د ګس طرف ننګي د ګس ننګي د سپینوالی به څه شو ښکاره به شو رواه ابو داود والنسائي والترمذي د حدیث دې درېواڼو راوړی موږ سره مخکې تېرې شوې څو طریقې دي پنځه طریقې ذکر شو د سلام د ګرځولو یو پکې ګوره دا ده دواړو طرفونو ته السلام علیکم ورحمة الله وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عبد الله بن مسعود وي كان أكثر انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته إلى شقه الأيسر إلى حجرته پیغمبر صلی الله علیه وسلم با اکثر چې سلام ګرځو نو دی ګس طرف ته به مخ را ګرځو کم چې د هغه د کوټو طرف ته د هغه د کوټې د جومات ګس طرف ته راتلې نو د ګس طرف ته به مخ را ګرځو مخکې تېر شو انس بن مالک وایي چې ښی طرف ته به ډېر مخ را ګرځو دلته وایي چې ګس طرف ته نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې عمل کړی په دې کړی سمودی په دې کړی دی یو هغه صحابي ویلي دی ډېر ښی طرف ته او سمودی په دې ګس طرف عمل کړی دی یو هغه صحابي ویلي دي چې ګس طرف ته ډېر مخ را ګرځولی خو د عبدالله بن مسعود رضی عنه حدیث تېر شو چې دواړه څه دي دواړه جایز دي امام چې مونځ ختم کړي نو په ګس طرف هم مخ را ګرځولی شي او په ښی طرف هم مخ را ګرځولی شي وعن عطاء الخرساني عن المغيرة رضي الله عنه المغيرة رضي الله عنه روایت ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول امام دی په هغه ځای کې مونځ نه کوي په کوم ځای کې چې مونځ کړی دی تر دې چې بل ځای ته نه وي اورېدلی رواه ابو داود دا حدیث امام ابو داود رحمه الله راوړی د دې نه دا ثابته شوه چې امام چې کوم ځای کې مونځ وکړي هغه ځای به بیا بدلی نفلي مونځ به بل ځای کې کوي او سنت به بل ځای کې کوي ولې چې بهر نه څوک راځي چې د هغه دا ګمان نشي چې امام کسو په فرضي مانځه باندې ولاړ دی بلکې دا طریقه د عامو مقتدیانو دپاره هم ده چې کوم ځای کې فرض مونځ وکړي ځای بدل که بل ځای کې سنت وکړه فایده یې دا ده چې یو خو د چا په د باندې دا ګمان نشي چې دی که ساقه مونځ کوي او دویمه ده چې دا ځای ګوایي ورکوي د قیامت په ورځ کوم ځای کې چې تا مونځ وکړو نو دا ځای څه ورکوي ګوایي ورکوي د قیامت په ورځ نو دا ځای بدلول دا د ډېرو حدیثونو نه ثابت دی او بعض حدیثونه عام راغلي دي په هغې کې امام او مقتدي دواړه دننه رالو په دې باب کې څلور یا پنځه حدیثونه پاتې شو دا به انشاءالله پر روان درس کې پوره کوو الله سبحانه وتعالی دې موږ ټول پوه کړي په قرآن او حدیث باندې او الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې عمل کولو هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين